دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان مبارک په آخري عشره چې کله شروع بشوا نبی علیہ السلام با ملا مبارک وتړله او شپه به ټوله بیداره تېروله، یعنې ټوله شپه به عبادت کولو، د الله په عبادت ذکر او دعاګانې کې به مشغوله وو او د خپل کور خلق یعنی ازواج مطهرات او خپل بیبیان نور متعلقین به هم را پاسول بیدارول به تر څو چې په دغه شپو کې دغه برکات او سعادتونو کې حصہ واخلي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا خبره معلومه شوه چې کله بعد رمضان مبارک آخري عشره شروع شو، لکه چې شروع ده نبی علیه الصلاة والسلام با ملا مبارک وکلکه وتړله او ټوله شپه به ویښه تېروله، په عبادت کې، په ذکر کې، دعاګانو کې به مشغوله و او د خپل کور خلق بیبیانې ازواج مطهرات متعلقین نور خپل خپلوان دا به راپاسول تر څو چې د دې آخري عشرې د شپې د برکاتو نه، د سعادتونو، نیکبختیانو نه په دې کې حصه واخلي، په دې کې شریک شي. د محترم مسلمانانو ورونو راځي چې موږ او تاسو هم قصد کړو دغه آخري عشره په عبادت کې تېره کړو، ذکر کې تېره کړو، دعاګانو کې تېره کړو، استغفار ووایو، توبه وباسو، الله ته رجوع وکړو، خپلو ګناهونو ته سوچ وکړو، د هغې نه توبه وباسو، خفه شو الله ته رجوع وکړو او ذکر او تلاوتونه تهجد وغیره دې کې زیاته برخه واخلو او دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړو. کم از کم دومره خو وکړو چې پشلمۍ د وخته راپاسو، نیم ساعت مخکې د ډوډۍ خوراک د پشلمي کولو نه مخکې او عبادت زیات وکړو او دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.